د ځمکې د پاسه او د اسمان د لاندې د ابوذر په شانتې رښتونه بنده نشته. دا زموږ نبي فرمایلی دي چې په زهد کې د عیسی بن مریم په شانتې زما په امت کې ابوذر دی. که د دنیا سره محبت نه ساتل، د دنیا د شیزونو سره او د آخرت سره محبت ساتل، داسې کس ته زاهد وایي. زموږ نبي ورته د عیسی علیه السلام تشبیه ورکړی چې عیسی علیه السلام په شانتې دی. ځکه چې عیسی علیه السلام به جام کې اوبه هم نه څښلې، هغه په لاسو باندې څښلې وي. دا د دنیا سامان دی. نو بیا څه وجه وه چې دا کس د مسلمانانو په دې دومره غټو حکومت کې په یو صحرا کې یو ایک یوازې وفات کېږي؟ نو ابوذر د هغه کس دی چې په مکه کې لا چا دعوت لا نه و سټارټ کړی، او ابوذر د ټول نه بیا څه چلو شو، په خانه کعبه کې وردېدو او دا ګواهي وکړه چې الله تعالی چې کوم دی دا د عبادت لایق دی، دا محمد رسول الله دا د الله تعالی حق نبی دی. په مکه کې د مشرکینو نه وقل وخوړل، نو ډېر بنداس ډېر جارحانه دعوت پې کولو او د چا د ملامتیا نه به یېرېدلو نه چې کله به ورته د حق پته ولګېدله. یا دومره فضیلت تېرېدو او اوس تاسو دا ټوله د بایوګرافي ویم او په اخره کې تاسو به وویم چې دی په صحرا کې څنګه یوازې وفات شو د مسلمانانو په دې دومره غټ حکومت کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره. نو کله چې زموږ نبي د نبوت اعلان وکړو او ابوذر ته پته ولګېده چې داسې یو نبي راغلی، نو زه څه چل وکړو، د خپل ورور راولېږو چې معلومات وکړه چې واقعي دا نبي دی که نه. نو کله چې د ورور راغلی او ده خبر راوړو چې او واقعي داسې یو نبي راغلی دی، نو ده بیا هم اړۍ اوبه نه څښلې، په خپله را روان شو، مکې ته راورسېدو. چې دی کله مکې ته راغلی، خلکو ته کتل را کتل، خو داسې چا سره به یې خبره کوله نه، ځکه چې هغه ټایم کې د اسلام دومره طاقتور نه و، مسلمانان دومره نه وو. دی په دې باندې یېرېدو چې چا سره داسې خبره وکړم او کافر ته خبره وکړم، بای باندې بده ولګي نو ما سره جنګ شي. نو دغه شان یو 3 ورځې تېرې کړلې. علي رضي الله عنه خو په ده باندې نظر شو او ته پته ولګېده چې ته مسافر راغلی دی. دې ځان سره کور ته بوتلو، مېلمستیا یې ورله وکړله، خو د نه چې تپوس ونه کړو چې ته څنګه راغلی، دواړه د یو بل نه تپوس ونه کړو. بیا دغه شان په 2مه ورځ هم بوتلو، په 3مه ورځ چې بوتلو نو بیا لکه ده یې تپوس وکړو چې ته په څه غرض باندې دلته کې راغلی. ابوذر ورته وویل چې زه خو تا ته ویم خپل غرض و، خو ته ما ته صحیح لار ښیي، دا واده را سره وکړه. هغه ورته ویل ټیک ته صحیح ده، زه سره واده کوم چې درته بس حق خبره ورته زه کوم. نو چې کله یې ورته وویل چې داسې زه راغلی یم د دې سلسله کې چې دلته کې یو پیغمبر راغلی دی، هغه ورته چې واقعي پیغمبر راغلی او سبا د سره زه میلاو کړم. خو چې زه کله ځمه خو زه چېرته داسې وړو بلو ته کېناستېدم، تا ته پته ولګېده چې داسې شکل ما جوړ کړو، زه وړو بلو ته ناست یم، نو ته په ما پسې بیا نه راځې، بس ته بیا خپله لار وښه. که نه چې زه ډایرکټ روان وم په څه خطره نه وه، زه کور ته ننوتم، ته هم په ما پسې دقې کور ته بیا راننوځه، لکه په پاسې لګې وه ما پسې راځه، له ما سره جوخ مه ځه، څوک به موږ باندې شک ونه کړي. دغه شانتې چې بیا ابوذر رضی الله تعالی عنه زموږ نبي سره میلاو شو، ډایرکټ ایمان راوړلو او زموږ نبي ورته ویل چې ته اوس لاړ شه خپل کور ته، چې بیا کله زموږ غلبه راشي په مکه کې ته بیا راشي. ابوذر ویل چې نه، لاړو مکې ته دعوت یې سټارټ کړو او هلته کې خلک یې راغونډ کړو او ورته ویل چې دا نبي چې کوم دی که نه دا برحق دی او د عبادت لایق دی صرف الله دی. بس مشرکین خو څه ډول کولو، ډایرکټ یې راکېښودل او یې وښو، د مرګ ځای له یې وښو. په دې کې عباس بن عبدالمطلب راغلی او دې خلاص کړو او دا یې ورته وویل چې ورې تاسو چې کوم شام ته ځئ تجارت له ځئ، نو بیا به د دې قبیله به تاسو پرې نه دي، دې چې کومه قبیله ده هغه به ستاسو قبیله پرې نه دي، هغه به بیا لوټ کوي او وښي به نو ځان امن غواړئ نو نه قلار شئ. ځکه چې پخوانه زمانه کې به اوس هم داسې ده چې د یو قبیلې سړی ووهي نو هغه بیا ټولو سره دښمني کوي، خو په کور کې هغه هر څنګه وي، خدای کس خو حق بیا ستا سره جنګ کوي چې تا زموږ دا کس ولې ووغو، دا یو غیرت معامله راځي. بیا دغه شانتې په 2مه ورځ بیا ابوذر غفاري دعوت وکړو. دا د ابوذر رضی الله عنه دا جارحانه دعوت چې د حق پته ولګي، نو بیا د چا د ملامتیا نه هغه ملامته کېږي نه، بس د الله تعالی خبره ابوذر به کوله او ډېر ساده زندګي تېر کړې ده، ډېر سمپل، دنیا سره به د سره محبت نه ساتو. داسې صحابي و ده. نن موږ ته صرف د هغه نوم کېدای شي
کوم چاته پته نشي دا کوم صحابي چې د نوم پته نه بیا د نور واقعي پته نه په کار دی چې بچي بچي ته د ابو ذر پته موږ نور په دنیا په روان یو دومره موږ خپل اسلامي هیڅ موږ سره پړاو کړی نه ابو ذر ته موږ نبی وی دا محمد غری نه ابو ذر ډایرکټ نور ته وګدا چې څومره ټایم پاتې دی نبی ما په سکار باندې لګي زموږ نبی ته دا خرج څه کمی نه کنه په ما سره دا سروشي دا بدل الله پر لار کې ورکم ځان ته سفر نه دما بل روایت کې راځي موږ نبی په بني ادم سره نه دی یو غر د سروشي کنه دی به د دویم را سره وینو دویم را سره د سروشي د انسان ارث ختمي کنه ډېر مشهور خبره ده کنه دی به صرف د خبر په حواله باندې مړی دا خبره صحیح ده د دنیا کې چسرار څومره پیسې کنه هغه مالدار چې کم دی هغه ډېر کوشش کوي د غریب نه هر سړی په منډه کې دی د ابو ذر په ژوندۍ کې زموږ سره دا سبق دی چې دنیا سره دومره محبت مه ساتئ د آخرت سره محبت ساتئ چې الله پاک تاسو ته کامیابي درکړي نو سره چې ما دا چې ابو ذر ته زموږ نبی ډېر ښه خبرې کړې دي او د صلح رحمه باره کې ورته کړي دي د انسانانو سره تعلق کټ کوي او تاسو سره بیا هم نه کټ کوي صحیح شو او د حق خبره به کوي په حق په چا باندې ترخه لګېږي نو بیا هم د حق خبره کوي او د الله باندې به بروسه ساتي او بل وظیفه ورته وښووله چې لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوه ځکه چې دا د عرش ته لاندې د خزانو نه یو خزانه ده د دې مطلب دا دی چې موږ چې کوم نیک کار کوو د دې قوت په موږ کې نشته مګر الله موږ چې د برایۍ نه منع کېږو زموږ طاقت نشته مګر الله دغه شانتې ابوذر یو پیره داسې پستر ملاس و نو زموږ نبي وړقه و چې داسې مه سموله دا جهنمیانو طریقه ده څه فتنې په مسلمانانو باندې را روانې وې ډېر شیدونه ابوذر ته زموږ نبي ویلي چې څه وخت په داسې راشي چې تاسو به مصر فتح کوئ مصر خزانې به ستاسو سره راشي دغه شانتې به یو کس یو بالش چېرته لرې شي د مسلمانانو د جومات نه د اسلام د خپل ځان نه لرې کړو د مسلمانانو د اجماع نه لرې کېدل دا په کار نه دي لکه دا ابوذر ته زموږ نبي ویلي ځکه چې زموږ نبي ته پته وه چې دته مخې ته مسلې را روانې دي دغه به دعوت کوي نو چې داسې نه چې بیا ورته مسلې شي او د غلط فهمۍ شکار شي یا د مسلمانانو باندې د کفر پتې ونه لګي د مسلمانانو ونه تښتي ادې پرې نه دي نو د هغه د ډاډ فټاټ لپاره زموږ نبي دا خبره کړې وه چې ته یو بالش هم د مسلمانانو لرې کېږي نه صحیح شو بیا دا هم ویلو چې یو مسلمان بل مسلمان ته کافر ووایي ته کافر یې نو که هغه کافر نه نو بیا به دا کم کس ویونکی به کافر شي تاسو به چېرته ابوذر نه یې چاته ویلي چې ته کافر یې بس اسلام کې یو شي باندې عمل نه کوي بس وایي دا شي غلط دی چاته کافر ویل نه دي پکار دا د ټول لپاره زموږ نبي ابوذر په ایډوانس کې ټرین کړی و بیا ورته دغه شانتې ویلي وو چې ستاسو به په تاسو کې به بیا داسې چل وشي تاسو باندې به داسې امر راشي داسې مشران به تاسو راشي چې هغه لمونځونه لیټ کوي او لمونځ به ورسره دومره اهمیت نه وي خپل ټایم نه به یې لیټ کوي لمونځونه به ضایع کوي نو ابوذر ورته وویل چې یا د الله رسوله په داسې حال کې بیا موږ څه چل کوو زموږ نبي ورته وویل چې خپل لمونځ په خپل ټایم کوئ او چې کله هغې لمونځ کوي تاسو سره هم کوئ هغه به ستاسو په نفل کې حسابېږي او تاسو یوه پېره تا جمع کړې ده که نه او بله پڼه دې بیا د جمع سره ورېدلې نو هغه بیا ستا لمونځ چې ستا په نفل کې حساب شي د دې نه دا مسله هم ثابتېږي که نه تا سره فرض لمونځ کړی دی هغه چې په سنتو باندې ولاړې نو که چې په جومات کې فرض کېږي بس هغې سره ورودېږه هغه به ستا په نفل کې شامل شي هغه د ستا سنت شول داسې هم ته کولی شي اکثر خلک ما یې که نه په جومات کې اکثر ولاړي فرض لمونځ ولاړي دي خپل لمونځونه کوي داسې کول نه دي پکار صحیح شو دغه شانتې جنګ تبوک چې کومه واقعه ده هغه ډېره زړه راښکونکې او ډېره غمګینه واقعه ده د ابوذر جنګ تبوک خو تاسو به ټولو ته پته وي چې کله جنګ تبوک چې کوم دی رومن او پرشین دې ته چې زموږ نبي کوم خطونه لېږلي وو د دعوت لپاره چا خط لېږلی او دې هغه ووژلو جنګ شروعات چې کوم دی د رومن پرشین وکړو هغه زموږ د نبي چې کوم قاصد دی هغه یې ووژلو نو زموږ نبي پسې بیا جنګ له تللی و خالد بن ولید رضی الله عنه یو جنګ له تللی و خو هغه پای کې بیا ډېر صحابه شهید شول هغه بیا هغه فوج واپس راوستو بیا په جنګ تبوک داسې موقع وه چې بیا زموږ نبي پسې پخپله تللی و چې د دشمنانو سره نه دی زه اوس پخپله ډیل کوم چې کله دا په جنګ تبوک چې کله کېدو نو په قرآن کې راغلي دي چې څوک دې جنګ له نه ړل نو هغه به صحیح هغه به منافق وي نو اوس ټول صحابه لاړل روان ول قافلې اوچتې شوې د ابوذر سورلي چې کوم ده که نه اوښتی هغه پاسینه په خپل ځای باندې خر شوی دی ابوذر په خپل اوږه باندې خپل سامان کېښود او روان شو جنګ له روان شو ټوله قافله باندې ته لاړه او دی یوازې روان و د بلا بچې صحابه به ورته وایي که نه چې پلانې نشته ډینګې نشته چاته وایي چې ابوذر هم نشته ابوذر خو لیټ و شاته و چا وایي چې ابوذر هم نشته زموږ نبي په هغې باندې حیران شو
چې ابوذر څنګه پاتې کېدلی شي. نو بیا دغه شانتې ابوذر چې د لرې نه را روان و که نه، نو زمونږ نبي سوی چې دا د ابوذر شي، دا د ابوذر شي، دا د ابوذر شي. چې نږدې رالی که نه او زمونږ نبي دې ولیدو، صحابه ولیدو چې دا خو ابوذر دی. زمونږ نبي دا وفرمایل چې ابوذر ګوره یوازې را روان دی، ابوذر به یوازې د دې دنیا نه ځي او د قیامت په ورځ به ابوذر یوازې پاسي. دا زمونږ نبي په اډوانس کې د مخکې نه پیشنګویي کړې وه چې ابوذر به یوازې ښخېږي، ابوذر به یوازې پاسي، ابوذر ګوره اوس یوازې را روان دی. څنګه موقع زمونږ نبي باندې دا خبره وکړه، په کومه موقع باندې که چې دریم تشبیه ورسره برابر کړه. نو بیا دغه شانتې چې جنګ تبوک قصه ختمه شوله او زمونږ نبي د دې دنیا نه تشریف ووړو او مسلمانانو خلافت چې کله سټارټ شو، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، بیا د عمر رضی الله تعالی عنه، د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې بیا دقه رومن او پرشین دا فتح شول. او زمونږ نبي د مصر دا کوم خبره چې کړې وه ابوذر ته چې دا به تاسو فتح کې تاسو سره مال راشي، نو حق پوره شوه. په 20 هجري کې بیا عمر بن عاص دقه مصر گورنر وو او ابوذر فرمایي چې ما کله داسې دوه کسان ولیدل چې داسې یو خښته ځای باندې دي جګړه کوي د یو بل سره، نو ما هغه ځای بیا پرېښودو، د دې نظر عالم دا هم صحیح ثابته شوه. بیا دغه شانتې چې کله د عثمان غني رضی الله عنه خلافت رالی، دقه دا منځونه به لیټ کېدل، زمونږ د نبي دغه پراپسي هم مکمل شوه. ولید بن عتبه د دې مشهوره واقعه ده چې د شراب څښلو او په کوفه کې مونځ کولو، د شرابو په حالاتو کې سهار مونځ کولو. د مروان باره کې هم دي چې د به دا مونځ لیټ کولو. مروان خو به داسې چل هم کولو چې دا ساعت چې موږ کوم خطبه کوو که نه په اختر کې، نو د مانځه نه پسې کوو که نه، نو مروان به د مانځه نه مخکې کوله. دا به ته بیا نور ټول ډیټیل وي چې دا مخکې به ولې کوله. خو زموږ د نبي هغه ټولې خبرې کوم دی هغه صحیح ثابتې شوې. نو ابوذر به څه ډول کولو؟ ابوذر ته به وایي چې ته په دې ساعت کې صبر کوې، صبر نه به کار اخلي، تورو به نه راخلي. دی ابوذر ته ویلو زموږ نبي په اډوانس کې چې کله دا مسلمانانو دا جنګونه یې که نه، نو ته به توره نه راخلي، صبر نه به کار اخلي. دغه شانتې بیا چې کله د شام ته رالی ابوذر، نو بیا چې ده ولیدل چې دا مال خو سم سیوال شو او خلکو خو دا پیسې جمع کوي، سره جمع کوي، نو ده د معاویه رضی الله تعالی عنه سره په دې خبره باندې جنګ وکړو. په دې خبره به بار ورته دا دعوت ورکولو او دا سورت توبې دا 34-35 نمبر آیات به ورته وي چې څوک سره جمع کوي، نو هغه به بیا څه ډول کوي؟ الله پاک به بیا ویلي کوي او د دې په دې تندي باندې او په دې سیډونو باندې په ملا باندې به ولغدي. نو تاسو دا سره مه جمع کوئ. معاویه तुम्हें 2 लिबास और पेट भर के खाने से ज्यादा क्या चाहिए? अम्वाले गनीमत खलीफा और उनके मुतवल्लियों के पास क्या कर रहा है? अपनी जाती सरवत की तरक्की, इस भूखी उम्मत की खुशहाली या आबादी के लिए खर्च हो रहा है? معاویه رضی الله تعالی عنه بوته وی چې دا چې کوم دی دا د اهل کتاب ول لپاره دی، دا د يهوديانو لپاره دی، د عیسایانو لپاره دی، ټول دي زموږ لپاره نه دي. او چې څوک زکات ورکوي بس دا څه مسله نشته. خو ابوذر به ورته وایي چې تاسو خو لکه مطلب د نبي سره ټایم تېر کړی دی، نبي صحابه یې، نو ستاسو سره دا خبرې مزه نه کوي که نه، تاسو خو دا شی مه کوئ، تاسو خو د دنیا سره محبت مه ساتئ که نه. په دغه دعوت په وجه باندې هغه بیا عثمان غني رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې د ده نه ما خلاص کا. نو عثمان غني رضی الله تعالی عنه خدای ته خط ولیکو او دی راوغوښتو مدینې ته. چې کله مدینې ته دی رالی، خلکو ته پته و چې دا خو ډېر غټ صحابي دی، د نبي سره دومره ټایم تېر کړی دی، بس دا خلک پورته راغونډېدل او پوره شور او وا به وه. نو چې عثمان غني رضی الله عنه ته د دې خبره پته ولګېده، ابوذر ورته وویل، نو دې ته ویل چې ته دا ځای پرېږده، دا ځای پرېږده. نو هغه بیا څه چل وکړو، یو صحرا ته لاړو. علي رضی الله تعالی عنه چې څنګه راوستی و که نه وړومبې، دقه شانتې علي رضی الله عنه وباسو. علي رضی الله عنه ګوره دی راوستی و که نه، پوه شوې څنګه میچنګ دی. او علي رضی الله عنه په خپل لاس باندې بیا وباسو. حکومت به څه تېر شوي په دې صحرا کې چې یوازې یو سړی زندګي تېروي، لکه څومره ګران کار دی. تاسو ځان ته سوچ وکئ، د اسلام دپاره داسې وکئ. صحابو په ځان دومره تکلیفونه تېر کړي، داسې صحابو نن موږ ته پته هم نشته چې د اسلام دپاره څومره قربانۍ ورکړي دي.
علي رضی الله عنه وباسو او صحرا کې د خپل فتح سره ژوند کولو ودای صحرا کې دی وفات شو د نبی خبر صحیح ثابت شو چې ابو ذر بيواز امري تاولي چې د قرآن آیاتونه وي چې سره مجمع کوي حق خبره به کوله د تاسو کوم دې تلاړې د دنیا د محبت پتا سو باندې د نظر څنګه غالب شو اې زمون نبی غلا ډیر سرویس کال نه دي شوی یا پتا سو باندې دنیا دومره راوړېدله خزانه دومره رالي او الله د نه ير شو دا شان د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ډیر شي حدیثونه دي شان د کوم معراج چې کوم واقع ده مونږ چوي او لوی اسمان آدم علیه السلام سره میلاو شو بیا د موسی علیه السلام سره هارون علیه السلام سره عیسی علیه السلام سره دا شان ابراهیم علیه السلام سره ټول واقعیان نه د حدیثونو مونږ ته ابو ذر رسول دي دا شان دی بیا چې کوم د عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک حدیث چې د عمر چې کوم دی جب الله پاک په دې باندې حق جاری کړی دا ابو ذر مونږ دا حدیث ویلې دی دا ټول حدیثونه کو تاسو ته په یو ځای پړاول غواړئ نو تاسو بلاد شي 360 برا ډاونلوډ کړئ اسلام 360 حالت کې مشکات شریف حدیث سیکشن ته چلاړ شي کنه حالت کې مشکات شریف حالت کې سرچ کړئ وایس میسج کوډ وای وایس ټي ابو ذر تاسو باټول حدیثونه راشي 56 حدیثونه په دې کې صحیح حدیثونه دي او آی تھنک چې 25 حدیثونه په دې کې چې کوم دي کنه ضعیف دي نو ټول سره پړاو کوي او تاسو به ابو ذر نورم ډېر شي حدیثونه پته ولګي وما علينا الا البلاء المبين جزاكم الله خيرا